بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اووم ټولګي د بیولوژي مضمون یوه نوې موضوع نه تدریسوو. د نن ورځې موضوع مو ده سیلولر ریسپیریشن یا حجروي تنفس. که لومړی د تنفس په عمل باندې بحث وشي چې تنفس څه ته ویل کېږي، بیا به وروسته په نورو برخو باندې بحث وکړو. د نړۍ ټول ژوندي موجودات د تنفس په اساس باندې په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. د تنفس په اساس باندې د نړۍ ټول ژوندي موجودات په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یو ته مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات ویل کېږي. دویم ډول ته غیر مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات ویل کېږي. مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات معمولا یو حجروي جوړښت لري. داسې تعریفو ټول هر هغه ژوندي موجودات چې د تنفس عمل یې د ژوندي موجود او محیط ترمنځ منځته راځي، دا ډول تنفس ته مستقیم تنفس ویل کېږي. فرض کې باکتریا ده، یو حجروي جوړښت لري. د باکتریا په عین وخت کې یوه حجره هم ده، یو ارګانیزم هم ده. د دغې مستقیم تنفس څه ډول صورت نیسي؟ د ژوندي موجود چې باکتریا ده او د محیط ترمنځ د تنفس عمل صورت نیسي. د ژوندي موجود او د محیط ترمنځ د تنفس عمل ته څه ویل کېږي؟ مستقیم تنفس. ټول هر هغه ژوندي موجودات چې تنفس عمل یې د محیط څخه مستقیما ترسره کېږي، دې ته ویل کېږي مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات. بل دویم غیر مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات عبارت له هغو موجودات څخه دي چې د تنفس عمل یې په غیر مستقیم ډول سره صورت نیسي. فرض کړئ موږ او تاسو د غیر مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجوداتو له جملې څخه یو، ځکه لومړی مو تنفس عمل هغه د محیط او زموږ او ستاسو تنفسي سیستم ترمنځ صورت نیسي. وروسته بیا د وینې د جریان په وسیله باندې حجراتو ته ځي او د حجراتو ترمنځ تنفس عمل صورت نیسي. اوس دا مستقیم تنفس بیا په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. وبخیر، غیر مستقیم تنفس کوونکي یا غیر مستقیم تنفس په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. یو ډول ته ویل کېږي چې خارجي تنفس. خارجي تنفس او داخلي تنفس. خارجي تنفس کوم تنفس دی؟ هغه تنفس چې د محیط او د ژوندي موجود ترمنځ واقع کېږي. مثلا زه یو ژوندی موجود یم، دا محیط دی. د محیط نه چې کومه هوا اخلم او دا هوا چې کله اخلم زما خولې، حلق، کسبة الریا او سږو ته ځي او د سږو نه بیرته اکسیجن هغه جذبېږي وینې جریان ته، او اضافي کومه هوا چې ده، کوم غازات چې دي هغه بیرته خارجېږي. دا ډول عمل چې زما او د محیط ترمنځ واقع کېږي ته خارجي تنفس ویل کېږي. خو هغه تنفس چې د حجرې او د حجرې د محیط ترمنځ واقع کېږي هغې ته به داخلي تنفس ویل کېږي، چې دا ډول تنفس ته سیلولر ریسپیریشن هم ویل کېږي. سیلولر ریسپیریشن معمولا د حجرې او د حجرې د محیط ترمنځ صورت نیسي. اوس حجروي تنفس ته راځو او د حجروي تنفس باندې خبرې کوو. د حجروي تنفس ارزښت څه دی او څه ډول صورت نیسي؟ حجروي تنفس داسې هم تعریفولی شو هغه تنفس دی چې په واسطه یې له حجراتو څخه انرژي تولیدېږي. انرژي تولیدېږي.
هغه تنفس دی چې په واسطه باندې له حجراتو نه چې په واسطه باندې له غذایي موادو نه انرژي تولیدېږي. وبخئ، چې په واسطه باندې حجرات له غذایي موادو نه څخه انرژي تولیدوي. اوس که موږ فرض کو دا یوه حجره ده، د محیط ته یې د غذایي موادو یوه ټوټه اخیستې ده. اوس که چېرته د حجرې او د حجرې د محیط ترمنځ دغه د تنفس عمل صورت ونیسي، مثلا اکسیجن راشي حجرې ته داخل شي، اوس دا غذایي موادو ټوټه که موږ فرض کو چې د قند ټوټه ده، څه شي ټوټه ده؟ قند، ګلوکوز ټوټه ده، C6H12O6 دا د ګلوکوزو کیمیاوي فارمول دی. اوس کله چې دا ګلوکوز ټوټه حجرې ته داخله شوې ده، اوس د دې نه هغه وخت انرژي تولیدېدای شي کله چې د حجره اکسیجن واخلي. اوس دا اکسیجن په موجودیت کې له دې ګلوکوز نه انرژي تولیدېدای شي. د اکسیجن په موجودیت کې د غذایي موادو د سوځېدنې په نتیجه کې څه شی تولیدېږي؟ انرژي تولیدېږي. کاربن ډای اکساید جامع اوبه جامع انرژي منځته راځي. همدغه انرژي ده چې زمونږ او ستاسو د ټولو حیاتي کړنو د منځته راتګ سبب کېږي. د اوس چې زه خبرې کوم، زه لیکل کوم، زه اورېدل کوم، زه نور حیاتي فعالیتونه کوم، دا د همدغه انرژۍ له برکته دي چې د حجروي تنفس په وسیله باندې دغه انرژي تولید شوې ده. نو په همدې سبب سره، نو په همدې اساس سره موږ ویلی شو چې حجروي تنفس عبارت له هغه تنفس څخه دی چې په وسیله باندې حجرات له غذایي موادو نه څه شی تولیدوي؟ انرژي تولیدوي. که نباتات وښیو، نباتات هم ضیایي ترکیب عمل لري، یعنی دا معنی چې حجره یې کولی شي چې دا ګلوکوز جوړ کړي چې ضیایي ترکیب عمل دی، غذایي مواد جوړ کړي، او هم د غذایي مواد په مصرف باندې رسولی شي چې هغه تجزیه کړي او د هغې نه انرژي تولید کړي. خو دا نباتي حجرات کولی شي. او حیواني حجرات یوازې حجروي تنفس عمل لري ولې ضیایي ترکیب عمل نه لري. حجروي تنفس او ضیایي ترکیب یو د بل خلاف عملی دي، ځکه په حجروي تنفس کې حجروي ضیایي ترکیب کې کاربن ډای اکساید او اوبه سره یوځای کېږي، څه شی منځته راځي؟ کاربن ډای اکساید او اوبه سره یوځای کېږي، ګلوکوز منځته راځي او اکسیجن او هایدروکساید منځته راځي. خو په حجروي تنفس کې بیا او په غذایي ترکیب کې دا سره یوځای کېږي، پیچلي ساده مواد سره یوځای کېږي، پیچلي مواد منځته راوړي. خو په حجروي تنفس کې بیا همدغه پیچلي مواد هغه په ساده مواد باندې تبدیلېږي او یوه اندازه انرژي منځته راځي. دا دواړه عملیې په نباتاتو کې صورت نیسي، خو په حیواناتو کې یوازې حجروي تنفس عمل صورت نیسي. د دې لپاره یو عالم و، پرستلي نومېده. پرستلي یوه تجربه وکړله. په یو شیشهیي لوښي کې یو موږک راحصار کا. دا موږک چې کله په دې شیشهیي لوښي کې راحصار کا او سر یې ورپاسې بند کا، له څو ورځو یا څو ساعتونو وروسته دغه موږک مړ شو. خو کله چې د ویلنې په نوم سره یو نبات دی، دا نبات یې دغې شیشهیي بوتل ته واچو، سر یې ورپاسې بند کا، یا داسې محیط کې وساته چې هوا ورته داخله نشي. نو په نتیجه کې دغه ویلنې چې هغه وده هم وکړله او له منځه هېڅ نه وتللی، بلکې وده هم وکړله. نو دې اصل ته په کتو سره بیا لږ وروسته داسې وشوه چې هم د ویلنې بوټی او هم موږک دواړه په دغه لوښي کې راحصار کړل چې هوا بهرنۍ هوا ورته داخله نشي. نو د څو ورځو وروسته چې کله ولیدل شول، هم موږک ژوندی و او هم ویلنې بوټی چې و هغه وده هم کړې وه، له منځه خو هېڅ نه وتللی. نو
د دې نه دا معلومه شوله چې نباتات هوا تصفیه کوي خو حیوانات چې دي هغه هوا ککړوي. هلته اکسیجن دی چې د ویلنې د بوټي په وسیله باندې محیط ته اطراح شوی دی او بالاخره موږک د هغې د اکسیجن استفاده کړې ده او ژوندی پاتې شوی دی. همدغه موږک نبات چې د ضیایي ترکیب عملي سرته رسولی او د ضیایي ترکیب د عمل په واسطه باندې ځان ته غذایي مواد برابر کړي، حتی وده هم کړې ده. نو په همدې اساس باندې موږ ویلی شو چې نباتات هم د څه شي عمل لري، هم د حجروي تنفس عمل لري، هم د ضیایي ترکیب عمل لري. خو حیوانات هغه د حجروي تنفس عمل لري ولې د ضیایي ترکیب عمل نه لري چې د ځان لپاره غذا په خپله تیاره کړي. ځکه خو حیوانات مصرف کوونکي دي، خپله غذا یې له نورو ژوندیو موجودات څخه ده، نشي کولی چې د ځان لپاره غذا په خپله تیاره کړي. ټول هر هغه ژوندي موجودات چې کلوروفیل ولري د ځان لپاره به غذا په خپله تیاروي، او ټول هر هغه ژوندي موجودات چې هغه د کلوروفیل ونه لري نو د ځان لپاره غذا په خپله نشي تیارولی. ښه، زه هیلهمند یم چې په دې درس باندې به تاسو په دقیقه توګه سره پوه شوي وای. سیلولر ریسپیریشن ما پېژندلی وي یا حجروي تنفس او فلوکیمو تنفس هم پېژندلی وي. د اکسیجن اخیستل او د کاربن ډای اکساید خارجولو عمل ته تنفس ویل کېږي. تنفس په اساس باندې ژوندي موجودات په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یو ته مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات ویل کېږي، بل ته غیر مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات ویل کېږي. مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات هغه دي چې د ژوندي موجود او د محیط ترمنځ تنفس کېږي، او غیر مستقیم تنفس کوونکي ژوندي موجودات عبارت د هغه تنفس کوونکي ژوندي موجودات څخه دي چې د تنفس عمل هغه په غیر مستقیم ډول سره د حجراتو او د محیط ترمنځ واقع کېږي. او بیا مو ویلی چې د غیر مستقیم تنفس چې دی په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. یو ته خارجي تنفس ویل کېږي چې د محیط او د تنفسي سیستم ترمنځ ترسره کېږي، او بل ته داخلي تنفس ویل کېږي چې د حجرې او د حجرې د محیط ترمنځ واقع کېږي. دا چې حجروي تنفس ته سیلولر ریسپیریشن ویل کېږي یا حجروي تنفس ویل کېږي. نو دا مو داسې تعریف کړه چې هغه تنفس دی چې په وسیله باندې حجره له غذایي موادو نه انرژي تولیدوي. یعنې که حجرات له خپل محیط نه اکسیجن وانخلي، هغه غذایي مواد چې په حجره کې میشت دي، په حجره کې وجود لري، هغه به هیڅکله تجزیه نشي، د هغې نه به هیڅکله انرژي تولید نشي. کله چې انرژي نه تولیدېږي نو په نتیجه کې موږ نشو کولی چې د ځان لپاره د ځان حیاتي فعالیتونه مخ پر وړاندې یوسو. ګورئ، موږ چې کله کار کوو د زیات کار په نتیجه کې، د زیات فعالیت په نتیجه کې، مثلا منډه کوو، مثلا کار کوو، د کار په نتیجه کې موږ ستړي کېږو، ژر ژر ساه اخیستنه کوو. د زموږ او ستاسو ژر ژر ساه اخیستنه د څه له خاطره ده؟ د دې له خاطره ده چې موږ له محیط نه زیات اکسیجن واخلو، او زیات اکسیجن هدف دا دی چې د زیات اکسیجن هغه د بدن حجراتو ته لاړ شي او د بدن حجرات د هغه اکسیجن په واسطه باندې انرژي تولید کړي. د هغه اکسیجن په موجودیت کې د انرژي تولید په نتیجه کې دغه انرژي زموږ او ستاسو د حیاتي کړنو د رامنځته راتګ سبب شي. نو د زیات کار او فعالیت په نتیجه کې موږ باید زیات اکسیجن واخلو. نورماله ساه اخیستنه موږ په یوه دقیقه کې د 12 نه نیولې تر 100 پورې ساه اخیستنه کوو. بریتینګ، ساه اخیستنه، یا د اکسیجن اخیستل د کاربن ډای. موږ چې څه اخلو دا اکسیجن نه دی، دا هوا ده، او هوا د مختلفو غازاتو محلول دی. پکې میتان شته، کاربن ډای اکساید شته، پکې اکسیجن شته، پکې نایتروجن شته، مختلف غازات په دې کې موجود دي. خو زموږ او ستاسو د استفادې وړ خاص او خاص اکسیجن دی. موږ او تاسو چې کومه هوا اخلو، دا هوا د دې هوا کې 15% هوا چې ده موږ او تاسو د استفادې وړ ګرځي. یا داسې وایي چې موږ او تاسو چې کومه هوا اخلو، دا هوا کې که موږ په 100% باندې تقسیم کړو، 20% په دې کې اکسیجن وجود لري، او په د 20% کې 15% اکسیجن موږ او تاسو د استفادې وړ ګرځي،
ولې د 15% اکسیجن چې ده هغه بیرته د هوا څخه موږ تاسو په تنفس عمل کې خارجيږي. مثلا ما هوا واخیسته، په دې هوا کې 20% اکسیجن موجود و، 15% اکسیجن زما د سږو د هوایي کڅوړو په وسیله باندې جذب شو، باقي 15% بیرته هغه هوا چې ما اخیسته و په هغې کې بیرته خارج شو. نو په یو ساه اخیستنه کې 20% اکسیجن وجود لري، 15% اکسیجن د استفادې وړ ده او 15% د استفادې وړ ده، 15% بیرته خارجېږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، د نن ورځې زموږ او ستاسو درس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. حجروي تنفس درس باندې زه مطمئن یم چې تاسو به پوهېدلی به، او راتلونکي درس کې به انشاءالله چې موږ او تاسو په یوه نوي موضوع باندې خبرې کوو. هر هغه څه چې په د تخته باندې لیکل کېږي کوشش کوئ چې دا ځان سره نوټ کړئ، ځان سره یې ولیکئ، د دې لپاره چې ستاسو له ذهن نه دغه درس ونه وځي او دا درس چې کله تاسو ولیکئ او بالاخره دغه ښه په ذهن کې کښېني. نو تر بلې داسې خپرونې چې بیا به هم ستاسو لپاره د یوې نوي موضوع سره راځم او نوي موضوع به تشریح کوم. تر هغې ما ذهن ته اجازه راکړئ، ښه وختونه ولرئ، ښې چارې ولرئ، سلامت اوسئ.